اهل تصوف وایي چې د لارې په سر یو جماعت یو سړی راغی او خیال یې وکړ چې په دې لاره باندې قافلې ځي، چا سره غویی وي، چا سره میخ وي، چا سره خر وي، چا سره څه وي، چا سره څه. اوس د مانځه ټیم راغی او دا سړی دننه جومات ته مانځه له ځي، نو هغه څاروی خو همداسې پرېښوی نه شي، نو د جومات د خولې مخې ته یې موږی خښ کو چې که ده سره څاروی نو دا موږي پورې به دا څاروی وتړي او دی به مونځو کې بیا به پرانیزي وځي چې څاروی ترې ګډ وډ نه شي. په دې نیت باندې هغه د جومات خوله کې موږی خښ. بل یو سړی راغی، هغه دا خیال وکړو چې د جومات خوله کې چا موږی خښ کړی دی، اسې نه چې څوک پې تیندکو نه وي او پرې نوځي، هغه موږی وویست. په دغه علاقه کې یو ولی اوسېده، هغه ته په زړه کې القاو شو چې دا پلانې او پلانې سړی چې دی دې دواړو ته ووایه چې الله وایي چې ما هر څه تاسو ته معاف کړه او مې بخلي. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې یو شی د جومات خوله کې موږی خښول دي، یو په یو نیت خښ کو هغه له یو قسم جزا ملاو شوه، بل په بل نیت وویستو هغه له بل قسم جزا ملاو شوه. اوس عزیزانو په ظاهر دا خبره مونږ ته سخت کړي، لیکن حقیقت کې د دې ډېر لوی مقام. جماعت ته یو سړی راغی، مونځ یې وکړ او مانځه نه وروستو پیزار کې پیزار پروت دی او خلکو ته یې سمې کړې چې دا اچولو ټیم کې چاته تکلیف ونه شي. علماء لیکي چې په دې کې د نفس مقابله ده، چاته پڼې سمول چې دي هغه دې کې نفس مړ شي، چې نفس مړ شي نو دا الله په نزد د دې نه لوی مقام بل نشته. دې ته اهدنا الصراط المستقیم وایي چې د نفس مقابله وکړي. او ستا نفس بدا چرته مانی چې ته خان نواب صوفی صاحب حجی صاحب شیخ صاحب او ته پیزار کې ولاړې او خلکو ته پڼې سمې داسې والله که تاسو مو کوي خبره ده. نو زمونږ نفسونه دا ډېر غټ اوس تاسو په ایمان وایي چې تاسو به داسې وکړئ چې جومات ته راننوځئ څه وخت کې او جارو راوالی یو صاحبه کش 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 جومات جارو کوئ، داسې چېرته م لیدلي دي؟ تاسو څومره خلق چې دي جومات کې ناست یې نو جوماتونه هم شته کلو کې علاقو کې چې راننوتی جومات ګندی نو تا داسې کړي دي جارو دې راغستې جومات جارو کې. دا ډېر ګران کار. دا پیغمبري شیوا ده. علماء لیکي چې یو سړی دی بزرگ دا نفس ورته وایي چې ما باندې کلا وخوره کلا کله د خار کې پخیږي دا
د دې سرونو غوښه یو لویه چاټۍ کې پخ کړي او دا خلک چې دي د جنگیر پورا کې شته دا خلک اول لاندې روټۍ ماته کي او بیا پې دا د سر غوښې او ښوروا راواړئ او بس ورته کیني او خوري دا نفس ورته وایي چې په ما کله وخوره اوس نفس درې قسمه دی دې څه شی دا نفس یو نفس اماره دی یو نفس لوامه دی یو نفس مطمئنه دی درې قسمه نفس نفس تقاضا دا ده چې په ما کلا وخوره دا بزرگ ورته وایي سبا به در باندې وخوره چې سبا شي بیا ورته نفس وایي چې راځه که نه کلا را باندې وخوره دی ورته بیا وایي سبا به در باندې وخوره په دې اسنا کې میاشتې تېرې شو آخر ورته دا نفس وایي چې هر شبے گویم کہ فردا تر گئی سودا کنم ہر شبے گویم کہ فردا تر گئی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم ہر شبے گویم کے فردا ترکئی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم خدای دې زما بے خوباسی ارش پرا سره وعده وکي او چې سبا شي بیا راته وایي چې نن نیم پرېږده سبا بشي چې بل سبا شي بیا راته وایي چې نن نیم پرېږده سبا بشي دی بزرگ ورته وی چې کله در باندې خورم خو ما ته ته ځان وښایه دی نفس ته وی چې ستا شکل څنګه دی ځان راته وښایه نو بیا در باندې کله خورم نفس ورته وی چې داسې د کلي نه بار وځه چې کلي نه بار ووتو د نفس ورته ځان متشکل که د مګي پشان شکل د مګي پشان دا لاندې بدن نو او صرف سر وو دا بزرگ تی تپوس کوي چې دا نور بدن دی ولی نشتا صرف سر دشتا وی نور بدن می ځکه نشتا چې تا په ما د کلی شوق او د خوراک او دا دومره موده دی په ما او نه خوړه نو زما بدن ګلیاو شو ویلی شو ختم شو چې زما تقاضا نه پوره کېده ما چې څه خواهش شو هغه خواهش نه پوره کېدو نو زما بدن ګلیاو شو وی دا سر دی ولی ژوندی دی وی سر مې ځکه ژوندی دی چې تا په امید کې ساتلی و چې در باندې خورم کینی دا بم ختم دی تاسو خیال را عزیزانو عرض میں داو چې د نفس خواہشات پرېښول دې ته اهدنا الصراط المستقیم وایي چې د نفس خواہشات پرېږدي او د نفس خواہشات پرېښول چې دي ای خیال است و محال است و جنون دا له مستقل لیونتوب دی د نفس خواہشات د چا پلار نشي څنګه به پرېږدي نفس تقاضاو کی چې کباب ورزه راځي
کله ورپسې کوم ځای ته لاړ شي کله کوم ځای نفس تقاضاؤں کی میان سر دریاب ته ورپسې میان نفس تقاضاؤں کی چې صاحبہ انٹر کانٹیننٹل ابل ورځ راته چاوي انټرکان کی یو پیاله چای چې دی په 170 روپۍ دی یو پیاله نو مالدادی کې څه شي بادچایو کې ویلی سم نه رام چای نو مالغه کې روره خبره ده چې هغه اعلی کرسی وی پکې خزي مزي وي داغه ټولو قیمتونه لګولې دي نو 170 روپۍ بدرنه علي تس چای خبره خو نه نفس تقاضاؤں کی چه کڑائی تیکے د بالا مانا نور پسې ډاله روانه شي صاحب مالګو منډی تا کړه دا د نفس خواهشات ٹھیک اوس دا تحقیق نفس نه کوي چې دا کباب په ستله خدای دې خوار کدا ما یو دلته مشهور کبابی دی اسې دې پرم تاسو ټول مړې دې پسې خوراک تو بس کبابی سره موټر پنچر شو دکاندار سره ځکه استما ډرایور موټر بدل ما یاره دا کباب څنګه دی وی ما خو 15 کال وشو چې نه دی خوړې مالولي ول زما یو میخه هغه مردار شو چې مردار شو دراته وی چې لکه غرزوای ما او ډیره سرباوه زبتی کباب پاخه وی اگر نواغستا واورو کې خو سباله کې مکړه او خمزیدار کباب په دې خلکو وخورو مردارن په خدای قسم چې دې خلکو مردار اس په خلکو خړلې مردار میخي په خلکو خړلې قسم په خدای دې د انګريزانو زمانہ کې د نړۍ غوخي په ځای د سپو غوخي په دې خلکو خړلې بیا انګريزانو یو آرډر وکړ چې مذبح کې علاله وشینو د ګډوري اخپی به ترغي پورې ور سره ځوړندې چې تر څو ټوله غوخه خلاص شي بیا مړې ګډې په ما داسې تیری کړې دي او مړې ګډې دغه لوړې دي په دې قومي خورو تاسو راشي چې دا د خوراک زینونه درته زوخه عمر لباغ شیل خلی او نصیبیا عمر دام قوم دیو خلق منظمم کئی اهدنا الصراط المستقیمم وئی نو دیو جنا عزیزانو سوچو کئی د ټول ملک قوم په دې قهر گرفتاری او دا احساس قدر ور سره نه چې زدا ګناه کوم دا هغه سړي اهدنا الصراط المستقیم ویل چې دی دا تر کومه حد پورې صحیح دي دا بتا سو مونه چې د تورو باټینګونو په ځای چنده خپکی کاوړو کی ورتی کړی دی په دې قوم خو
چندخ د غړو پټین کې مګه پریوته ده او مګه د لکای نه نیولې بار غرزولې ده او هغه غړی په دې قوم خرڅ کړي. نو ار سړی په خپل پیشه کې بې ایمان دی. ار سړی ز په خپل پیشه کې بې ایمان دی. اوس می چاته وی مولاتوب پورې خبره شو مال زمون په مولاتوب تیرو زما زمون دس شي لك واعظان چو جلوه بمحراب و منبر میں کند واعظان چو جلوہ بمحراب منبر میں کند چون بخلوت میں روند آکار دیگر میں کند واعظاں چو جلوہ بمحراب منبر میں کند چون بخلوت میں روندا کار دیگر میں کند. وی دا واعظان پا منبر چه وګوره صاحب دا اسلام به ټول روړیو په خپل غاړه کې بواچ. او باربتی ټکه نه لیکن چون بخلوت میں روندا کار دیگر میں کند چې خلوت خانه تلار شي بیا تماشا وکړي چې الته څه کوي. نو ار سړی په خپل پیشه کې ټاګ دی. نن ما د دې قوم په دماغ کې دا نه دی اچولی چې دا پلار دې مړ شو کړمبه ماخام خوار شو نو دوزخ ته ځي. ما چو نړمبه ماخام ته په سود پیسې رااله او د خزي جامع خرڅه او پیسې پیدا کې خړمبي ماخام لا نوړای پیدا کې چې دا بد زناور زامنی وخوري چې را پسې پراپګاندا ونه کی چړمبه ماخام خوار. الله دې په هغه خلو کې دانه او خېږي چې په کم کور کې ماشومان یتیمان شوي او دا هغه کور ورځي بسو خوري. نالت ته پاغه قومي او نالت ته پاغه خلق چې پاغه ځکه با او بس کلم ولا خوان ور کوي. نو عزیزانو ار سړی په خپل پیشه کې ټاګ دی. ار بیا پادیره باندې پیسې ویشي اوس ما غوندې پسې چې پیسې راوړي نو لس یا شل خو نه راوړي که نه وي چې لږ چرته سونه وی راتن سل 200 را پسې راوړي. جی دا ستاسو ښه اوس پاغه مړی چې پادیره خخیږي داغه ماشومان بچیم ولاړي پلارې خخیږي داغه مورم پاس په کوټه ولاړی ایر کئی زوی خخی او زه مسکیا غوندې شم او د هغې پیسې والا مو جیب کې واچو. نو هر سړی په خپله پیشه کې د خدای نه باغي او ټاک دی.
فلانے لوی ولی دے لنگری چلی پخبر ګورون چې دا لنګر پته هو کړي دا وروړي